عادتو سره په خلک به ظلمونه کړي یو سړی به راسي ورته ووایي خدای د بادشاهاتو د لشکرو د هر څه سره خدای تباه کوي فرمایل چې القیس من دان نفسه وعمل ما بعد الموت دا بل لاس به دا قاتل د ګریوان نیولي او د الله دربار ته به راکشوي الله ته به وایي د ده څه پوښتنه وکړه چې ته زه په څه ګناه باندې وژلی وم الله اکبر معلومه کله مګر مسلم خان فاطمه میاشت کې نه دی معلوم په آخر کې دا ټول مشرانو سره اوس 200 کسان چې لګیا دي چې په هغه سوات کې په دغه کې دوی دا لاشونه راباسي تر اوسه نه لا شوی نو زموږ ګورنمنټ موږ ته لاشونه